سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ. څنګه کولی شو د اختر لپاره په خپل موبایل کې تصویران ډیزاین او جوړ کړو دوستانو. په اسانه او ساده طریقې سره کولی شئ په خپل موبایل کې اوس تصویران جوړ ډیزاین کړئ او د کوچني اختر مبارکیانو لپاره. نو څنګه دوستانو دغه جوړولی شو، د دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی چې هغه د پیکسل اپ په نوم دی دوستانو. دغه تاسو له پلی سټور نه چې ډاونلوډ کړئ هغه بیا د پښتو پینټونه په دې کې نشته دي، خو دوستانو په دې کې بیا د پښتو پینټونه هم شته په دغه پښتو پیکسل اپ کې. نو دغه هر څه لینک مو دوستانو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې وي زموږ ټلیګرام چینل د دې په اړه چې کوم مواد ته لګیږي د پښتو پیکسل اپ لینک هغه تاسو زموږ ټلیګرام چینل څخه دوستانو ترلاسه کولی شئ. ټلیګرام چینل لینک به هم د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو تاسو لپاره وي، تاسو به له هغه ځای څخه دغه ډاونلوډ کړئ. څنګه به دوستانو دغه ډول ته یو ډیزاین جوړو د کوچني اختر لپاره. نو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم دوستانو. کله چې تاسو دغه پیکسل اپ دوستانو را خلاص کړئ، نو کله چې پیکسل اپ را خلاص کړ، پیکسل اپ کې به دوستانو تاسو په همدغه لومړي اپشن کې دوستانو تاسو کتلی شئ، په همدې کې هم تاسو ډیزاین کولی شئ. څنګه دغه ډیزاین کوم تاسو هغه مواد چې کوم دي دوستانو هغه به ما تاسو لپاره په ډسکرپشن کې اچولی وي، یا په ډسکرپشن کې زموږ ټلیګرام چینل لینک زموږ ټلیګرام چینل کې هم جوین شئ در سره، او هلته به تاسو چې کله لینک باندې کلیک واخلئ تاسو ډایرکټ زموږ ټلیګرام چینل ته بوځئ، هلته به تاسو هغه مواد دوستانو ترلاسه کوئ. بیا به دوستانو راشئ په دغه برخه کې به راشئ په عکس داخلولو باندې به کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیسته بیا به راشئ پورته خواته دوستانو په 3 ډاټ باندې به کلیک واخلئ، لاندې به راشئ دغه ګیلري ته چې کله دوستانو تاسو راغلی په ګیلري کې به کوم مواد چې تاسو لپاره ما ځای په ځای کړي دوستانو هغه موادو کې زه راځم. لومړی دلته اپشن دی دغه شی هم تاسو دغه مې هلته درته اچولی وي، را به شئ همدغه به تاسو داسې را کاپي کړئ دوستانو، تر څو دلته ځان لپاره دغه تصویر کوم د تصویر لپاره دغه برابر کړئ داسې. نو کله هم دوستانو دغه کار ترسره کړئ بیا به تاسو راشئ په دغه برخه کې به لاندې دغه برخې ته راشئ او لیکنې برخې ته به راشئ. په لیکنه کې به دوستانو تغیرولو ته راشئ، په تغیرولو کې به تاسو ولیکئ نیکمرغه. کله هم دوستانو نیکمرغه ولیکئ، راځم دغه منلو باندې به کلیک واخلئ. د ده سایز لپاره دوستانو تاسو چې کوم ډول رنګ ورکول غواړئ په را به شئ دلته په دغه برخه کې به رنګ ورکولو باندې کلیک واخلئ. زه مثلا سور رنګ دوستانو دې ته ورکوم، او بیا به لږ داسې پسې راشئ په دغه لیکبڼې باندې به دوستانو کلیک واخلئ. هر ډول لیکبڼه تاسو ورکوئ دوستانو، دغه سټایل چې ورکوئ دغه سټایل کې دغه ډېر ښه راځي. دغه پښتو لیکبڼې کې تاسو دغه یو پوینټ پیدا کړئ او را به شئ په لاندې منلو باندې به کلیک واخلئ. دې باندې دوستانو کله کلیک وایسته په دغه ځای کې دوستانو داسې برابر کړئ. نو بیا به راشئ مثلا په دغه کاپي باندې به کلیک واخلئ، او بیا به راشئ په دغه تغیرولو باندې به کلیک واخلئ. نو را به شئ دلته به ولیکئ نیکمرغه اختر، البته نیکمرغه کوچنی اختر به ولیکئ. کله هم چې دغه ولیکلو تاسو کتلی شئ دغه داسې تاسو چې څومره ښایسته سټایل کې برابرولی شئ هغه تاسو پورې تړاو لري دوستانو. نو دغه به داسې دوستانو زه غواړم چې برابر کړم. نو دغه کار دوستانو وشو، بیا راځم دغه نه بیا یوه کپي داسې اخلم او راځم په دغه برخه کې لیکم چې نیکمرغه کوچنی اختر مو. ښه دوستانو راځو په دې کې تاسو په دغه ځای کې پوینټ هم ورته بدلولی شئ په دغه مبارک د کوم نوم سره دوستانو دې ته چې هر ډول پوینټ تاسو ورکول غواړئ همغه ډول پوینټونه دوستانو په دې کې مختلف ډوله پوینټونه شتون لري چې تاسو کوم ډول پوینټ غواړئ هغه تاسو دوستانو په دغه ځای کې دې ته لګولی شئ ورکولی شئ. په دې کې تاسو کتلی شئ مختلف ډوله پوینټونه دي، هر یو پوینټ چې تاسو غواړئ مثلا زه راځم دغه تاسو کتلی شئ رنګ باندې چې کلیک واخلئ، هر ډول رنګ چې وي تاسو خپل د خوښې رنګ که دغه دوه رنګه باندې کلیک واخلئ تاسو کولی شئ په دې کې دوستانو ځان لپاره یو دوه رنګه هم جوړ کړئ، یعنې څوم رنګونه چې وي دوستانو هغه تاسو د ځان لپاره ترتیبولی شئ او جوړولی شئ. نو په د دې لپاره ما تاسو ته هغه بیکګراونډ کې یو هغه اچولی دی تر څو تاسو لپاره هغه بینر چې کوم دوستانو هغه ورته راواخلئ د شاته بیکګراونډ. دغې لارې نه هم کولی شئ په دغه طریقه باندې دوستانو کولی شئ راشئ په دغه ځای باندې کلیک واخلئ، بیا راشئ په دې باندې کلیک واخلئ. په دې کې هم تاسو مختلف ډول رنګونه دوستانو په دې کې تاسو ورته انتخابولی شئ یا ورکولی شئ. خو که دغه رنګ نه غواړئ نو را به شئ دوستانو په دغه برخه کې به دلته کلیک واخلئ، را به شئ عکس د هیلولو باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې عکس د هیلولو باندې دوستانو کلیک واخیسته را به شئ لاندې ګیلري ته، ګیلري کې تاسو دوستانو د زه راځم هغه تصویر پیدا کوم. نو ما تاسو ته یو څو نور تصویرونه هم دوستانو هلته اچولي دي، نو تاسو هر یو چې خوښ وي هغه به تاسو کولی شئ چې خپله پکې انتخاب کړئ. نو زه راځم مثلا دغه راځو بیا په دغه شاته باندې سره شاته کولو باندې کلیک ورته اخلو.
تر څو دغه شاته شي. ښه دوستانو دغه کار هم وشو. راځو پورته دغه 3 ډاټ دغه خطونو باندې کلیک اخلو او دغه دوستانو دې ځای څخه داسې کولپوو. ښه دوستانو د دې سایز هم یو څه پورته غوړ دی. راځو پورته دغه 3 خطونو باندې کلیک اخلو او دا کس په سایز باندې کلیک اخلو. دوستانو دغه پراخوالی 3000 صحیح دی. راځو په دغه باندې کلیک اخلو. دغه لږ که موده بو 9904 نه به دوستانو کو تر څو لږ سایز کې بیا ښه راشي دوستانو. نو په همدې خاطر باندې دغه سایز لږ ورته کموو. نو راځو دوستانو اوس په دغه برخه کې تاسو نور کومې لیکنې پکې کوئ هغه لیکنه هم دوستانو تاسو کتلی شئ. زه راځم دغه لیکنه هم پکې اچوم دلته تر څو دغه لیکنه برابره شي. راځم په دلته په لیکبانې باندې دوستانو کلیک ورته اخلم. په دې کې هر یو پوینټ چې تاسو خوښ وي مثلا دغه یو پوینټ چې دی دوستانو دغه یو دغه که تاسو په دغه پکسلاب کې راواخله دا په دې اړه ښه ده چې په دې کې لیکنه تاسو غټوئ وړه کوئ هر ډول چې کوئ دوستانو په ډېره ښه توګه باندې په دې کې برابرېږي. نو نوره ستاسو خوښه ده چې تاسو کوم ډول پوینټس په دې کې دوستانو چې استعمالوئ هغه ستاسو پورې اړه لري. تاسو استعمالولی شئ دوستانو. نو دلته تاسو کولی شئ رنګ هم ورته بدل کړئ دوستانو. رنګ ورته تغییر کړئ لکه مثلا دغه رنګ. راځو بیا په دغه برخه کې دوستانو دغه دیوال برخې ته چې کله راشئ په دې کې دغه تاسو پسې خلاص کړئ. تاسو کولی شئ په دې کې نور مختلف ډوله رنګونه دې پسې ورکړئ دوستانو. شاته بکګراونډ کې سپین رنګ وي نو دې څخه تاسو رنګ تیزولی او سرو کولی شئ دوستانو. نو دغه کار هم په دې ځای کې دوستانو دا ترسره شو. نو په دې کې موږ تاسو یو څو نور مختلف په دغه برخه کې دوستانو راشئ په دغه سټیکرونو باندې چې کله دوستانو کلیک واخلئ دغه سټیکرونو ته راشئ. په دغه کې هر ډول سټیکر چې تاسو مثلا راخلئ. زه مثلا ځم یو دغه سټیکر اخلم دا چې ویډیو اوږده نه شي دوستانو. نو دوستانو دغه مې هم راواخیستل دوستانو. دغه یو هم تاسو ما دلته دغه یو دوستانو سټایل چې کوم دی دغه هم تاسو لپاره هلته اچولی وي. را به شئ په دې باندې به کلیک واخلئ داسې دغه کش کړئ. را به شئ په دغه برخه کې رنګ صفا کولو باندې به کلیک واخلئ دا پسې خلاص کړئ. را به شئ دغه بلک داسې دوستانو کوچنی کړئ. نور تاسو خوښه ده چې هر څنګه یې دوستانو برابروئ. نو په دې باندې به کلیک واخلو. دغه به هم دوستانو د دې ځای څخه کولپ کړو. کله مو دوستانو کولپ کړو نو راځو اوس په دغه برخه کې دغه لیکنه باندې کلیک اخلو. ویډیو هم دوستانو لږ څه نه څه اوږدېږي خو بیا هم تاسو تر اخره راسره وګورئ. مثلا په دې کې هر څه چې تاسو ورته لیکئ. زه مثلا ورته لیکم چې ورور مو. نو دغه هم دوستانو اوس په دې کې راځم په دغه لیکنه برخه باندې او تاسو اوس هم پوه شوئ چې یو پوینټ دوستانو ورکوم. پوینټ مو چې کله ورکئ راځو یو رنګ دوستانو په دې کې ورکوو موږ. راځو په دیوال باندې کلیک اخلو. په دې کې هم یو رنګ دوستانو ورکوو په دغه ځای کې دغه داسې لګوو. راځو دغه هم دوستانو زه کولپوم. کله مې چې کولپ کړو دغه کپي کوم یو دې څخه یو بل هلته ستاسو بیا په دې کې خپله کپي ترې واخلئ او خپل نوم په دې کې دوستانو بیا تاسو چې کوم دی هغه لیکلی شئ. په دې نوم ته چې هر ډول پوینټس دوستانو تاسو خوښ وي تاسو خپل د خوښې پوینټس چې کوم دی دوستانو هغه تاسو په دې کې ورکولی شئ. تاسو کتلی شئ دغه داسې برابر شو دوستانو. نو زه راځم مثلا که تاسو خپل نوم ډیزاین غواړئ چې مثلا زه راځم چې زه ورکړم چې ډیزاین مثلا دغه ډیزاین زما پخپله ترسره کړی دی. نو زه راځم خپل نوم ورته لیکم چې دغه ډیزاین زما په نوم دوستانو سیف شي. نو راځم په دغه لیکنه کې دوستانو راځو په دغه لاندې برخه کې د ډیزاین لپاره دغه ډول دوستانو دغه ځای کې هم تاسو خپل پینټونه دي چې هغه هم کوم پینټونه چې دي مثلا دغه یو د دغه ډېر ښه ښکاري دوستانو. نو راځم رنګ هم یو ورته راخلم تر څو دغه رنګ مې دوستانو ورته راواسته لږ داسې کوچنی کوم. کله مې چې کوچنی کې په هر ځای کې چې تاسو لګوئ دیوال ته راځم. په دیوال کې هم دغه سپین رنګ هم دوستانو هر ډول رنګ چې تاسو ورته راخلئ تاسو دغه هم ورته راخیستلی شئ کوم چې ښه ورسره ښکاري دوستانو. نو راځم دغه رنګ هم مثلا ورکوم او راځم یو تصویر دوستانو زه راخلم که نه. زه مثلا راځم یو تصویر اخلم. نو دغه تصویر دی. دغه تصویر ما راواخیستلو. کله مې دوستانو دغه تصویر داسې راواخیستلو دغه برخه کې دوستانو تصویر واخیسته راشئ. تصویر مو چې کله ورته برابر کړئ په شاته باندې کلیک واخلئ او بیا راشئ پورته دغه 3 خطونو باندې کلیک واخلئ او دغه تاسو به دغه خپل دغه منځغی انتخاب کړئ د کوم بکګراونډ چې دی باندې به کلیک واخلئ
را به شئ په دغه شاته باندې به دوستانو کلیک واخلئ بیکګراونډ به هم ښکته شي او تصویر به هم دوستانو ورسره ولګېږي تاسو کتلی شئ په څومره ښه طریقې او اسانه طریقې سره موږ وکولی شو دغه ډیزاین دوستانو جوړ کړو که غواړئ دا سره ثبت کوئ راشئ پورته غشي باندې کلیک واخله ډیزاین په شکل هم دوستانو ثبتولی شئ مثلا راشئ خپل یو نوم ورکړئ هر وخت تاسو بیا کولی شئ چې هر وخت تاسو دغه راخلاصوئ دوستانو بیا تاسو کولی شئ دغه په ډېرې اسانۍ سره راخلاص کړئ نو که غواړئ چې سیوې کړئ راشئ پورته غشو باندې کلیک واخلئ عکس په شکل ثبتولو باندې دوستانو کلیک واخلئ او په دغه خط باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخلئ لاندې عالي برخه باندې دوستانو کلیک واخلئ تلیفون په حافظه کې ثبتولو باندې کلیک واخلئ نو لږ ورته منتظر کېږو تر څو دغه له مونږ سره دوستانو سیو شي زه راځم اوس مثلا خپل ګیلري راخلاصوم په ګیلري کې تاسو دوستانو کتلی شئ دغه څومره لوکس پاکس او صفات دوستانو تصویر دغه چې دی له مونږ سره دغه سیو شو په نورو طریقو سره هم تاسو کولی شئ په دغه پکسل ایپ کې چې څومره ښایسته ډیزاین ځان لپاره جوړول غواړئ کولی شئ هلته کار پکې وکړئ او دوستانو دغه ډیزاین تاسو پکې جوړ کړئ نو ځکه چې مختلف نوره پینټونه هم دوستانو په دې کې مختلف شیان دي چې تاسو کولی شئ هغو باندې دغه ښایسته ډیزاینونه دوستانو ترسره کړئ نو زه ویډیو نور دوستانو نه اوږدوم ویډیو تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر بل ویډیو چې بیا به راځم تاسو په لوی الله سپارم ښه وخت ولرئ